د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ، پام وکړئ د نن ورځ تازه او مهم خبر ته. عیسی خان چې په ټک چپه مشهور دی، اوسنی حال یې څه دی؟ ترې خبره ومو. د افغانستان د پخواني ړنګې شوي اردو یو غړی عیسی خان لغمانی په یو ګاونډي هیواد کې له بېبرخلیکۍ شکایت کوي. عیسی خان په 1494 کال کې د افغانستان د ملي شورا پر ودانۍ باندې 6 بریدګر وژلي وو. عیسی خان چې په خپل یو تازه بیان کې په خپل رسنیو کې ډیر منعکس شوی ویلي، د شپږ اولادونو سره هغه خلکو باندې غږ کوم چې په هغې وخت کې زما ویډیوګانې خپرولې په سوشل میډیا کې. بدبختانه زما ژوند دلته په خطر کې دی. غیر قانوني ژوند کوم، پاسپورت نه لرم. که سبا ورځ مې ونیسي دا دولت مې ډیپورټ کوي او هلته مې ستونزې ډیریږي. په خطر کې د غیر قانوني زندگی کوم، پاسپورت نه لرم. که سبا ورځ ګیر شم دا دولت مې ډیپورټوي، هلته مې ژوند مشکلات ډیریږي. د هغه خلکو نه هیله ده زموږ چې واقعا وسې نه یو څه شی کېږي او موږ سره باید لاس راکړي. عیسی خان لغمانی د خلکو ترمنځ په ټک چپکو اصطلاح مشهور دی. هغه خبرې چې د بریدګرو له وژلو وروسته کړې وې. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان د پخواني اردو او امنیتي ځواکونو ګڼ غړي له افغانستانه ووتل او په ګاونډیو هیوادونو کې په تیره پاکستان کې هم سرخوندي نه دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. تاسو هم خپل نظریات شریک کړئ. په اخر کې زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. ښه وخت، ښې شېبې.